بې رحمه بوډۍ او بې ګناه ماشوم. یو نفر کیسه کوي او وایي د حرم په داخل کې مې یوه زړه بوډۍ ښځه ولیده چې په ډېر آرام سره یې لمونځ کوو او ژړل یې. تر دې وړاندې مې داسې څوک په ژړا نه و لیدلي. ورنږدې شوم، ورسره کېناستم. د ژړا په اړه مې ورڅخه وپوښتل چې ولې دومره ډېر ژاړې. ویې ویل د خپل نفس له عذابه ژاړم او کیسه یې راته داسې شروع کړه. ما یو خاوند درلود، په ډېرې خوشحالي مو ژوند کوو. کلونه تېر شول خو الله تعالی راته اولاد رانه کړ. په خاوند مې زړه وسوځېد، ورته ومې ویل بل واده درته کوم، خو هغه راسره ونه منله ځکه چې له ما سره یې ژوند ډېر ښه و. میاشتې تېرې شوې خو خاوند په خپله خبره ولاړ و. له ډېرو هڅو وروسته یې ومنله. د یوې پېغلې غوښتو ته لاړو او واده مې ورته وکړ. زړې بوډۍ زیاته کړه. له واده وروسته مې له بلې سره کینه پیدا شوه. په ځانګړي ډول هغه وخت مې کینه نوره هم زیاته شوه. کله چې یې زوی پیدا شو، ورځې تېرېدې، زما کینه زیاتېدله تر دې چې یوه ورځ دوی په چکر د باندې لاړل او کوچنی زوی یې ماته پرېښود. د ژمي موسم، سړې شپې وې. په کوټه کې مو د تودولو لپاره سکروټې ایښې وې. سکروټې کې په جوش کې وې. زه د کینې په اور کې سوځېدلم. کوچنی بې ګناه ماشوم زما تر مخې لوبې کولې. د سکروټو شاوخوا تاوېده. بې ګناه ماشوم ناڅاپه د اور سکروټې ته لاس کړ او راپورته یې کړه. زه ورنږدې شوم خو له ډېرې کینې څخه مې سکروټه د هغه په لاس کې همداسې پرېښوده. سکروټې د کوچني ماشوم لاس سخت وسوځاوه، خو زما زړه د خاوند او د هغه د ښځې غچ له بې ګناه ماشوم څخه اخیسته. ماشوم ډېرې چیغې وکړې. شپه سبا شوه. د کور دروازه وټکېده. یو چا خبر راوړ چې ستا خاوند او دوهمه ښځه یې په یوه ترافیکي حادثه کې له منځه لاړل، یعنې مړه شول. په دې دنیا کې زه او کوچنی ماشوم یوازې پاتې شو. ماشوم لوی شو، له ما سره یې ډېره مینه ده او زه هم ورسره مینه لرم. اوس هغه زما پالنه کوي، تل زما په غم غمجن وي. ما ته مور آواز کوي. کله چې د مور غږ راته وکړي زما زړه له خفګان څخه ډک شي، او کله چې د هغه سوځېدلی لاس وګورم ډېره خفه شم، له ځان سره ژاړم. ابوذر رضی الله تعالی عنه وایي ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه واورېدل چې ویل یې د دریو نفرو څخه الله تعالی ډېر بد وړي. اول هغه تاجر چې قسمونه اخلي، دوهم هغه فقیر چې تکبر کوي، او دریم هغه بخیل چې پر خلکو باندې احسان اچوي. د یو بل په ارزښت پوه شئ مخکې له دې چې له لاسه یې ورکړئ. له مرګ وروسته د یو چا پر قبر د اوښکو تویولو څخه غوره دا ده چې په ژوند د یو بل قدر وکړو.